السلام علیکم ملګري ستاسو سره نن ډېرې خوندورې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر شوی ما ټیکنیکل نقي په د هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وي ستاسو ملګري نن ډېره خوندوره په زړه پورې طریقه راوړي چې تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې ستاسو مو آی ډي وکتله چې موږ خپل پروفایل ډېر خوندور ښایسته سټایلیش کې جوړ کړی دی که ستاسو غواړئ چې خپل پروفایل ښایسته جوړ کړئ ستاسو ملګري خپل پروفایل څنګه جوړوئ دغه لپاره ستاسو ملګري دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ که تر اوسه پورې ستاسو ملګري دغه ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني وکړئ ستاسو ملګري دغه ویډیو سره لایک کړئ که تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ راشئ په دغه سیر سبسکرایب دې کلیک کړئ غنټې نشان دې کلیک کړئ پوس په آل دې کلیک کړئ چې زما هر ویډیو نوټیفیکیشن ستاسو ته په نورو ویډیو څرنګه چې ستاسو ملګري په اول ځل د موبایل سکرین ته راغلئ د ملګري ستاسو دلته راشئ دلته ملګري ستاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ را پیدا کړئ دلته زه دلته فیسبوک اکاونټ را پیدا کوم ساده ملګري ګوري دلته ملګري ورته ما سره دغه فیسبوک اکاونټ موجود است تاسو باید دلته راشئ په دغه فیسبوک اکاونټ باندې کلیک وکړئ څرنګه ستاسو ملګري دلته په دغه فیسبوک اکاونټ باندې کلیک کړئ ستاسو دلته دغه فیسبوک اکاونټ راخلاص شو بیا راشئ دلته په دغه ځای کې په دغه درې ټکي باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په دغه درې ټکي باندې کلیک کړئ دغه رقم تاسو راشئ دلته ملګري تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ څرنګه دلته تاسو په خپل پروفایل آی ډي باندې کلیک وکړل ګورئ تاسو دلته دغه راخلاص شي ګورئ دلته دغه مو پروفایل چې کوم دی دغه سټایلیش نه دی ساده زه غواړم چې دغه سټایلیش که تاسو دلته راشئ په دغه درې ټکي باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه درې ټکي باندې کلیک کړئ تاسو ملګري دلته دغه رقم ته سیټینګ راخلاص تاسو دلته راشئ ایډیټ پروفایل دلته راشئ په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ په دغه لاندې پین آپشن باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ دلته دغه رقم ته لاندې راځئ دلته ملګري ستاسو ته بل سیټینګ در وښایي ساده تاسو لاندې راځئ دلته دریم سیټینګ دی ګورئ شي په دغه ایډ آپشن دی دلته کلیک وکړئ چې کله تاسو ملګري دلته په دغه آپشن دی کلیک کړئ ستاسو ملګري دلته یو بل سیټینګ راخلاصیږي ساده لږ انتظار باید ورته وکړئ ګورئ دغه سیټینګ ماته راخلاص شو ستاسو ملګري دلته دغه سیټینګ چې څرنګه ستاسو ته راخلاص شو ساده تاسو بیا دلته راشئ په بیک باندې دلته ستاسو په خپل موبایل کې هر یو براوزر وي تاسو دلته راشئ یو براوزر را پیدا کړئ دلته زه دلته ملګري زه یو براوزر را پیدا کوم دلته ما سره کوم دی دلته ما سره کوم دی کروم براوزر موجود دی زه راځه دلته هغه کروم براوزر هم دی کلیک او ګورئ دغه کروم براوزر ته ستاسو په موبایل کې دغه موجود وي تاسو دلته راشئ په دغه کروم براوزر هم دی کلیک وکړئ چې څرنګه تاسو ملګري دلته په دغه کروم براوزر هم دی کلیک وکړل ستاسو باید دلته راشئ دلته ملګري ستاسو په سرچ کې ورته ولیکئ زه دلته ورته لیکم لږ انتظار باید تاسو ورته وکړئ ځکه چې ما موبایل چې کوم دی ډېر زیات سلو دی صحیح ده ګورئ دلته زه ورته لیکم فیسبوک سټایلیش بایو 2019 صحیح ده ملګري لږ انتظار ورته وکړئ دلته زه چې کومه دلته ستاسو هغه په سکرین دې درښکاره کوم صحیح ده ملګري ما موبایل سلو دی ځکه چې تېز کار نه کوي زه ځکه ستاسو په ورې ورې هم وروایي صحیح ده کیبورډ ګورئ دلته ما دغه ورته ولیکل چې کله تاسو ملګري دغه خط ورته سرچ کړل ستاسو باید دلته راشئ دلته ملګري ستاسو دغه خط چې کوم دی مکل دغه رقم ته ستاسو ولیکئ لکه څرنګه چې ما لیکلی دی صحیح ده ستاسو باید دلته راشئ دغه سرچ کړئ دلته هم دغه خط چې کوم دغه سرچ کړل صحیح ده دلته ملګري ماته یو ویب سایټ راخلاص شي صحیح ده لکه څرنګه چې ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته سرچ کړل دلته زه لږ پکې خطا شوه په کول کې صحیح ده 2019 تاسو په اخر کې ورته ولیکئ ګورئ ملګري دلته ستاسو دغه سرچ کړل چې څرنګه ستاسو ملګري دغه سرچ کړل ستاسو دلته دغه رقم ته ویب سایټ راشي ستاسو باید دلته راشي دغه دویم آپشن دی ګورئ دغه ستاسو دلته راشي ملګري دغه زیړ ویب سایټ دی دغه سره خط دی پکې ګورئ تاسو په دغه شنه خط باندې دلته ملګري کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه شنه خط باندې کلیک وکړل ګورئ ستاسو ملګري دلته اول ځای کې دغه ویب سایټ شکل دغه رقم ته راشي صحیح ده ملګري دلته ملګري ستاسو چې هر قسم ته سټایل کاپي کوئ ګورئ دلته هر قسم ته سټایل چې کوم دی تاسو خپل فیسبوک پروفایل کې لګولی شئ صحیح ده ملګري زه راځم ملګري دلته دغه چې کوم دی دغه ټوټل را کاپي کولی شئ انتظار باید تاسو ورته وکړئ زه چې دغه را کاپي کړم صحیح ده لږ کې ټایم مانه غواړي ځکه چې انټرنیټ هم سلو دی بل هم په دغه هم دی لږ ټایم لګي صحیح ده ستاسو په دغه ویډیو هم د چې کومه ورده شوه ستاسو نه په دام د بخښنه غواړم صحیح ده ګورئ ستاسو دلته راشئ ملګري دلته ستاسو دغه ګوته پرې ونیسئ ګورئ ستاسو لاندې دغه ګوته پرې رارئ صحیح ده ستاسو څه کاپي کول غواړئ دغه رقم ته ستاسو لاندې ګوته پرې رورئ صحیح ده ستاسو باید ملګري دغه کاپي کیږي صحیح ده
که تر وا پورې ستاسې ملګري زما چینل نه وي سبسکرایب کړی ستاسې نه مې یور دا بیا هیله ده چې زما چینل ټیکنیکل نقیب هم د سره سبسکرایب کړئ. صحیح ده ملګري چې زما په یوټیوب چینل کې ډېره خوندوره ښایسته ویډیوګانې دي. ستاسې د هر معلومات چې ستاسې وغواړئ ستاسې پکې کولی شئ هر قسم ته هغه چې کوم دي آپشن ستاسې ورنه زده کولی شئ. صحیح کړه ملګري ډېرې اسانه ویډیوګانې مې ستاسو ته مونږ جوړې کړي دي. صحیح کړه ملګري په نورې ویډیوګانې نه زما ویډیو چې کومې دي ډېرې زیاته خوندورې ښایسته ویډیوګانې. صحیح ده ملګري لږ انتظار وبایئ ستاسو ورته وکړئ چې زه دغه خط ټوټل راکاپي کړه بیا هم ستاسو ته د دغې پروفایل طریقه در وښایم چې تاسو خپل پروفایل په دغه طریقه سره جوړ کړئ. صحیح ده لږ انتظار تاسو ورته وکړئ باید چې زه دغه ټوټل راکاپي کوم لږ ګیټ مې زیات وغوښتل. صحیح ده ملګري ګورئ چې کوم دی دغه ټوټل اډر مو کاپي کړه. ستاسې چې هر څه کاپي کوئ ستاسې ملګري خپل د خوښې کاپي کولی شي. صحیح ده ملګري ما خو چې کوم دغه مو ټوټل راکاپي کړل. صحیح ده ګورئ ورته دغه چې کله غونډ سر ته ورسي زه بیا هم ستاسو ته درښکاره کوئ چې ډېر نه دی پوتې لږ کې کم پوتې دی. صحیح ده ملګري لږ کې انتظار ستاسو ورته وکړئ چې دغه زه راکاپي کړم. انشاءالله ملګري ستاسو دغه ویډیو د خوښې وړ ګرځي. صحیح ده ځکه چې دغه ډېره خوندوره طریقه چې ستاسو خپل پروفایل ډېر ښایسته جوړولی شي. صحیح ده ملګري ګورئ ملګري ورته دغه چې کوم دغه ټوټل مو پیرا کړل دغه مې کاپي کړل. ستاسو دلته راشئ ستاسو دغه ګوته پونیسئ بیا دلته راشئ په دغه کاپي آپشن ته دلته کلیک کړئ. ګورئ کاپي ستاسو چې کله په دغه کاپي آپشن د کلیک وکړل ستاسو ملګري باید دلته راشئ د دغه ویبسایټ نه راکاټ شئ. صحیح ده زه راځئ دغه ویبسایټ نه راکاټ کېږي دلته ستاسو راشئ خپل فیسبوک اکاونټ ته. ګورئ چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه فیسبوک اکاونټ د کلیک وکړه ستاسو دلته دغه فیسبوک اکاونټ راخلاص شي. ګورئ چې کوم آپشن ستاسو پکې هغه کړی و سیخ کړی ستاسو باید دلته راشئ ګوته په ونیسئ په دغه دی بیا راشئ پوسټ ته کلیک وکړئ. کله چې په دغه پوسټ ته کلیک وکړئ دغه خط پکې کاپي شي. صحیح ده ملګري پکې پوسټ شي. صحیح ده ملګري چې کوم دی ستاسو د دغه خط په ذریعه سره خپل پروفایل چې کوم دی ډېر زیات خوندور ښایسته ولیدل شي. تاسو بیا دلته راشئ پوسټ په سوم د کلیک وکړئ چې څرنګه ستاسو ملګري دلته په دغه سوم د کلیک وکړل ګورئ ملګري دغه چې کوم دغه پکې سیو شو زه ستاسو ملګري دلته ایز راځه دلته ستاسو ته خپل پروفایل درښکاره کوم چې زما پروفایل ښایسته جوړ شه که څرنګه دی. صحیح ده انشاءالله ملګري دغه چې کوم دی مو پروفایل ډېر زیات خوندور ښایسته جوړ شه. زه راځه دلته خپل پروفایل ستاسو ته درښکاره کوم. ګورئ دلته ما په دغه د ریټیکیم د کلیک وکړل بیا دلته راغله دلته ما په خپل پروفایل دی کلیک وکړل. ګورئ چې کله دلته ما په خپل پروفایل د کلیک وکړل تاسو ملګري دلته په خپله ورته کتلی شئ چې ما خپل پروفایل ډېر زیات خوندور ښایسته سټایلیش جوړ شه. تاسو که غواړئ چې دغه رقم ته ښایسته سټایلیش پروفایل جوړ کړئ تاسو انشاءالله چې جوړولی شئ. نره د ویډیو سره لایک کړئ. صحیح کړه ملګري ستاسو نه نوره اجازه غواړم د الله په امان.